أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر یوسلو نہ نوی بوایو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے منگتا دے وینا حق ادا کولو توفیق را کی اللہ تعالیٰ دے منگتا اسنوال پیدا کی اللہ دے منگا قرآن بانی پوئی کی رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی دین مخ کی آیت کې الله تعالی فرمایل چې هغه کسان چې الله نه یریږي او تقوا ان د الله د یری ګناه نه ځان ساتي هغه د لپاره باغونه دي او د هغې لاندې نهرونه دي او د الله تعالی میلمستیا به وي داسې خلکو دپاره او نیکانو خلکو دپاره الله سره ډېر څه دي ډېر بهترین څه دي الله تعالی دې موږ تاسو په هغې کې حساب کړي چونکې دی ورستنی په دې ټول صورت سورہ آل عمران کې د اهل کتاب ډېر بدیانې بیان شوې د دې ډېر خباثتونه بیان شول د دې ګندګیانې نو الله تعالی د انصاف ول رب دی انصاف مالک دی او عدل دی الله تعالی د هیڅ چا بدی او نیکی او خاص کر نیکی الله تعالی نه ضایع کوي د چا نو په دې اهل کتابو کې ښه خلک هم چې هغه ایمان راوړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اگر که هغه لګو لکه عبدالله ابن سلام شو د یهودیانو نه عدی ابن خاتم شو د یسیانو نه داسې نور خلک هم اگر که هغه کم ډېر زیات خو پکې نو الله تعالی د هغې د دلجویي دپاره او د هغې د خیال ساتلو دپاره او د مؤمنانو دپاره د هغې صفتونه الله تعالی بیانوي چې ګورې په دې بدو خلکو کې هم داسې ښه خلک شته او هغه ښه خلکو دپاره ما سره څه اجرونه دي هغه هغه کې بیا د هغې دوه خاص صفتونه بیانوي یو دا چې مخکینی کتابونو باندې ایمان راوړی و تورات و انجیل منونکي وو او اوس په قرآن کریم باندې ایمان راوړو اوس په دې کتاب باندې ایمان راوړو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې درې کسانو ته الله تعالی ډبل اجر ورکوي یو هغه کس چې هغه مخکې ایمان راوړی په تورات انجیل باندې او بیا په قرآن باندې ایمان راوړي نو دا دوهر اجر شو دی دپاره یو هغه سړی چې وینځه ورسره ده او ښه تربیت یې وکړي ښه خوراک ښه د هغې ضرورتونه پوره کوي او بیا یې ازادۍ کې او نکاح ورسره وکړي د دپاره هم ډبل اجر وي او یو هغه غلام چې هغه د خپل مالک هم خیال ساتي او د الله تعالی هم خیال ساتي د الله تعالی عباداتو نه هم مخ نه اړوي دې ته به الله تعالی دوهر اجر ورکوي نو الله فرمایي چې وانه یقینا من اهل الکتاب د اهل کتابونه لمن البته بعضی هغه دي یعنی بعضی داسې خلک پکې شته یؤمنو چې ایمان راوړي بالله په الله باندې وما او په هغه څه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الیکم تاسو طرف ته یعنی قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم ایمان راوړي قرآن باندې هم ایمان راوړي الله باندې ایمان یو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قرآن کې ایمانو وما انزل الیهم وما او په هغه څه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الیهم د هغې طرف ته یعنی تورات انجیل په هغې باندې ایمان یو درې صفتونه شو خاشعین لله یریږي د الله نه عاجزي کوونکي دي مستی او تکبر کوونکي نه دي عاجزي کوونکي دي د الله تعالی دپاره خشوع ډېر غټ صفت د مؤمن چا چې زړه سخت نه وي هغې کې عاجزي وي هغه د الله تعالی دپاره ژړېدونکي وي هغه د الله تعالی دپاره هر وخت د اوښکو نه د سترګو نه اوښکې روانې وي او کبر غرور نه کوي ځکه چې کبر صرف د الله تعالی دپاره دی الله اکبر الله لوی دی بل چا دپاره لوی نشته او خاشعین لفظي معنی هم ده چې رکوع کوونکي یعنی سر ښکته کوونکي الله تعالی دپاره او بیا دا یو غټ صفت د مؤمنانو په مانځه کې خاص کر چې الله تعالی فرمایي قد افلح المؤمنون بشکه کامیاب شو مؤمنان هغه کسان چې هغوی په مانځه کې خشوع کوونکي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل ډېر خطرناک حدیث دی هغه فرمایي چې آخر زمانه کې به ټولو نه اول په مانځه کې خشوع ختم شي الله تعالی ته به حاضر یعنی خپل ذهني طور باندې حاضري عاجزي به ختم شي مونځ به کوي خو ته به پوهېږي نه چې د الله ته ولاړ دی او که څه بل څه کار کوي نو داسې ښه خلک هم په اهل کتابو کې شته او بل صفت لا یشترون بآیات الله نه اخلي لا یشترون نه اخلي بآیات الله د الله تعالی په آیاتونو باندې ثمنا قلیلا دا دنیا چې لږه ده دا دنیا یعنی دنیا ته اهمیت نه ورکوي د الله تعالی د رضا مقابله کې او دا صفت ټولو نه اول د یهودیانو چې دین د دنیا دپاره استعمالو سبق به ویلې دنیا د پاره به خودو سبق به ویلې امامت به د دنیا د پاره کو آیتونه کې به تحریک کو آیتونه به بدلول خو بهرحال د دنیا یو ذریعہ و د غټلو دغه عادت به زموږ د مسلمانانو کې راغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه یو عادت به تاسو کې راځي نن سبا اکثر زموږ خلک هم داسې دي
هر نیکی کار باندې پیسې اخلي. روژې کې ختم به کوي پیسې راکا، منځ به کوي پیسې راکا، جنازه راکا، جنازه به کوي پیسې راکا، بغیر چې چرته دینی کاری پیسې 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 پیسې، بس ټول علم ته به چې پیسو د پاره کړی، هر کار په پیسو باندې کوي. حالان کې زمونږ اکثر پیسې اغستون کې دا خبره زه د چا مخالفت په بنیاد باندې نه کومه، کېدای شي ستاسو اورېدلو سره د هغې اصلاح وشي، اصلاح په بنیاد باندې کومه. زمونږ اکثر د دې علاقې خلک احناف دي، امام ابو حنیفه منونکي دي. نو چې د امام ابو حنیفه منونکي دي، نو امام ابو حنیفه په قرآن کریم باندې په هر صورت کې پیسې حرامي ګڼلي دي. امامت باندې پیسې اغستل هغه وایي دا حرامي دي، په درس و تدریس باندې پیسې اغستل هغه فرمایي چې دا حرامي دي، ختم کولو باندې پیسې اغستل امام ابو حنیفه وایي حرامي دي. نو اسی خو دوی امام ابو حنیفه نه پیغمبر جوړ کړي، بلکې پیغمبر نه هم اوچته درجه ورکوي. چې د امام حنیفه خبره نو د الله او د الله رسول خبره نه مني. خو چې دا خبره د امام حنیفه ده، نو دلته دوی د خېټې بیا مقصد نه پوره کیږي، بس دا خبره بیا نه مني د امام ابو حنیفه. بیا وایي چونکې چنانچې یعنی اگر مگر هغه دغه فلان ډینګ بس بانی ورته جوړوي، چله پیسې اخله بس، او دا جایز دی. بیا به دې څه کوي، ولې بس کوي، ریړه دی ولګوي که نه، دکان دی وکړي که نه، مزدوري دی وکړي که نه، دا چا مجبور کړی دی؟ ها، عامو خلکو ته دا توجه او دې طرف ته فکر پکار دی چې دا سړی دغه کار کوي د دین، دا مصروف دی په دین کې، مونږ به د دې ضروریات پوره کړو، مونږ به هغې که کوي، دی به مزدوري نه کوي، دی به د مزدوري دپاره نه کوي، دی به مخکې نه معاهدې نه کوي، دومره پیسې دومره دا هغه خلکو ته خپل ځای کې د الله تعالی طرف نه حکم دی چې تاسو به د دې ضروریات او دې مشکلات او دې حاجتونو د به خیال کوئ. ځکه چې الله تعالی په سورې بقرې کې فرمایي، مخکې تیر شوي دي، الله تعالی فرمایي چې داسې هغه کسان چې هغه د الله تعالی په لارې کې ګیر شوي دي، د الله تعالی دین په بنیاد باندې مصروف دي او کاروبارونه او د شونه خراب دي، نو تاسو به د هغې خاص صدقې به ورکوئ، تاسو ته به د هغې د صدقو ډېر زیات اجر ملاویږي. نو دا د اهل کتابو صفت الله بیانوي چې داسې ښه صفتونه وله هم پکې شته چې هغې د الله تعالی په دین باندې پیسې نه اخلي، ثمنا قلیله، دا دنیا ټوله لګه ده، دا دنیا ټوله لګه ده. اولئک هم نوم دغه خلق دي، لهم دوی دپاره اجرهم، د دوی اجر دی، عند ربهم، د دوی رب سره. ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب، سریع زر الحساب، حساب اغستونکی دی. الله تعالی ته د کمپیوټر او د نوکارانو د دفترو او د قلمونو او د پینونو ضرورت نشته. یا به ټک پړک کې دار چې حساب وکړي چې دا قدم دی الله رضا دپاره اخیستی او دنیا کې دا قدم دی الله تعالی په ناراضګي کې لګولی او دلته د الله تعالی ناراضګي خبره کړې وه، دلته د دروغ ویلي وو، دلته د رښتیا ویلي وو، دلته د حق ویلي وو، دلته د باطلو ملګرتیا کړې وه. دا ټول به ټک پړک کې به حساب مخې ته راشي. مثلا زر د نیکیانې دي او 1200 د بدیانې دي، نو 200 د بدیانې زیاتې شي، نو ورځپې دي بل طرف ته الله دې موږ داسې حال نه بچ کړي. او که چیرې دا نیکیانې زیاتې وي، څنګه چې د الله تعالی شان سره مناسبه ده، الله تعالی ډېره مهربانیانې دي، په یو ورکوټي باندې ذکر باندې لکونه او کرونه نیکیانې موږ ته الله تعالی لیکلي دي. دغه موږ بدقسمته یو چې هغه موږ نشو حاصلولی، نو دا ټک پړک کې به حساب وشي، نو د نیکۍ تله به درانه شي، زیات به شي. الله تعالی موږ تاسو جنت ته بوځي، الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته جنت راکړي. نو تاسو معنا زده کوئ. وان او بشکا من اهل الكتاب، زنه د اهل کتابونه، لمن البته هغه دي یؤمنو چې ایمان راوړي بالله په الله تعالی باندې، وما او په هغه څه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الیکم تاسو طرف ته، وما او په هغه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الیهم هغې طرف ته، یعنې تورات انجیل وغیره، خاشعین عاجزي کوونکي دي، لله الله دپاره، لا یشترون نه اخلي بآیات الله د الله په آیتونو باندې په بدلې د الله آیتونو کې، ثمنا قلیلا دا دنیا چې لګه ده، دا پیسې چې لګي دي، اولئک هم دغه کسان دي، لهم دوی دپاره اجرهم د دوی اجر دی، عند ربهم د دوی رب سره، ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب زر حساب اغستونکی دی.